د مور ماما زوی و زما ماما دی ښه دي. دا څه واقع شوي دي؟ دا تقریبا څه ټایم چې مونږ خبر شو نو د سهار 6 منټه او 15 بجې وې. ښه دي. د دوی یو انډیوالو چې هغه مانځه دپاره پاڅېدو، ښه دي. چې کله باتروم ته تلو نو د ده کمرې ته مخامخ باتروم، ښه دي. د ده د کمرې راور کولا و، ټیک ده. نیم بخو کولا پروت و، نو هغه چې کتلې لیټن لګېدلې دي په وینو کې شت پروت و. ښه هغه ورله اواز هم ورکړی دی ښه دي. چې محمد ایاز خو هغه اواز نه و. ټیک ده. بیا هغوی ما ته رینګ وکړو، ښه دي. 6 منټه او 15 بجې وې. ښه دي. زه چې کله رالم او ما په خپله موقع ولیدله نو ما پولیس ته رینګ وکړو، ولې چې مونږ حقیقت کې که موږ تاسو وګورو دغه قریب د دغه ترورزوی نه صرف مشوره غوښتلې وه چې یاره ما سره 2 لکه درهم پیسې دي، روپۍ دي، زه په دې باندې کوم داسې کاروبار شروع کړم. خو بدقسمتۍ نه چې کله هم سهار کېدو هغه د دې چې کوم ترورزوی و هغه ډېر په بېدردۍ سره دغه ایاز هلک وجلی و. دا زموږ تاسو حال دی. د دې نه موږ تاسو ته دا سبق میلاو شو چې کله هم تاسو سره داسې سرمایه پیدا شي یا پیسې پیدا شي نو خپلې پیسې هیچ چاته هم مه ښیئ. کاغذ تاسو خپل رور ولې نه وي. ولې که موږ تاسو وګورو نن سبا هغه حالات نه دي پاتې کوم چې موږ تاسو ګورو. وقتاً په وقتاً داسې دردونکې واقع راځي چې د انسان په ذهن کې هم دا خبرې نه وي. لکه څنګه ایاز هلک سره یو ډېره دردونکې واقع شوې دی. که موږ تاسو وګورو د سعودي عرب چې کوم حکومت دی هغې چې کله دغه هلک ونیولو نو بیا دې نه وروسته د دې چې کله تفتیش شروع شو دې سره 2 کسان نور هم ملاوس وو. په دغه جړا کې، په دغه غم درد کې، په دغه ټایم کې ایاز ملګری هم شامل و.